السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور اخی؟ خیر دی نوم مو څه دی جی؟ جمشید. جمشید خان دا راته ووایه که تاسو ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شي تاسو به د خپل قوم دپاره څه کوئ؟ بس جی د یوې ورځې باچاهي کې چې څه کېدله به کوو نو. لکه مطلب څه به کوئ له دې قوم دپاره د خلکو دپاره به تاسو د یوې ورځې باچاهي میلاو شي تاسو به داسې څه کوئ؟ ستاسو په ذهن کې داسې څه سوچ دی؟ یاره اول خو زما سوچ دا چې یوې ورځې باچاهي کې څه کېږي نه او چې څه کېدل هغه به کوو او بله خبره دا ده چې او وخت سره به ګورو وای اورېدل هسې لکه مطلب تا خو به سوچ کړی مې که نه تا ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شوله پاکستان که نه د پاکستان خبره کوم په پاکستان کې تا ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شوله الله پاک تعالی درکړله ته به پکې څه کې؟ زه به د یوې ورځې باچاهي کې به دا وکړم چې اول به دا کومو خلکو چې مخکې دا ګنده سیاست کړی مثلا حکومت یې په موږ کړی دی دا به ول ختم کړو ډېر ښه بیا ورپسې د هغوی دا ماخره پاټیانې ختمې کړو بیا به ګورو بس یو ورځ کې څه کوي نوې نوې پاټیانې به جوړو زبردست او صحیح کارونه به کوو زبردست او بس د یوې ورځې دغه باچاهي ده. ډېره مننه شکریه الله دې وکړي چې دې کس ته هم دا باچاهي میلاو شي ځکه چې ده کومې خبرې وکړلې نو یقین وکړه پاړه مې ولګېدلې. ډېره مننه ګران نور څنګه ښی نوم مو څه دی جي؟ زما مراد نوم دی جي. مراد نوم دی. مراد صاحب دا راته ووایې که تاسو ته چېرته د یوې ورځې باچاهي میلاو شوه نو تاسو به په دغه یو ورځ کې څه کول غواړئ؟ یعنې بس موږ خو به انشاءالله تعالی چې دا سیمټ ارزان کړو بلاکونه ارزان کړو خښت ارزان کړو او باجي سیمټ کړو چې هغه غریبانان پکې ځان ښه زبردست کورونه جوړ کړي. لکه ستاسو مطلب دا دی که ما ته چېرته د یوې ورځې باچاهي میلاو شوه زه به پکې سیمټ ارزان کړم خښتې به ما ارزان شګې باجري څومره چې د کور مټیریل دي یاره ډېر ښه سوچ دی دی ځکه که زه وایم ملګرو که دې سړي ته دا باچاهي میلاو شوله که نه نو زما کور هم نیمګړی پروت دی زه هم دا شیزونه ځان له واخلم یاره خدای پاکه تیرې مراد جي صاحب له د یوې ورځې دا باچاهي ورکړي چې زه خو پکې د خپل کور جوړ کړم. ډېره زیاته مننه. زما نوم رحمت الله. رحمت الله صاحب دا راته ووایه که تاسو ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شي تاسو به پکې څه کوئ؟ یاره انشاءالله ما چې یوې ورځې باچاهي میلاو شي به د میلیونو د اوړو والم پرې غریبانانو به تقسیم کړم انشاءالله تعالی ځکه چې مهنګایي ډېره زیاته ده اوړه ډېر زیات ګران دي او غریبانان ډېر په مشکله کې لکه ستاسو مطلب دا دی که ما ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شوه نو څومره چې په دې میلیونو کې وړه دي دا به ټول واخلم او دغه غریبانانو به تقسیم کړم. یاره الله خو دې وکړي چې تا دې خدای باچا کړي ځکه چې ستا ډېر ښکلی سوچ دی یاره اوړه ډېر زیات ګران دي غریبانو ډېره مننه. ګرانو کتونکو موږ سره دی چې یو کاکا ناست دی د سبزۍ کار کوي او دوی سره به یو څو خبرې کوو چې دوی راله څه جواب راکوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام په خیر علي جی. کاکا څنګه ښی؟ خیر دی جی خیر دی. څه نوم دی؟ زما نوم فضل رحمان. فضل رحمان. ها جی. دا راته ووایه که تاسو ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شي نو تاسو به د دې ملک دپاره څه کوئ؟ موږ به د ملک دپاره قربانیانې کوو او ډېر به دغه کوو امداد به کوو د غریبانانو سره. څه حوالې سره به قرباني کوئ او څه داسې امداد به کوئ؟ چې څه د ملک څه حالات دغه شي نو بس موږ به خپل سر و مال لکه د کومې خبرې چې ضرورت ډېر هغه قرباني به تاسو چې کومې خبرې ضرورت وي هغه به کوو د خیره او د غریبانانو سره به امداد کوو د خیره. ډېر ښه ډېره مننه ډېره مننه. السلام علیکم. تاسو ته پته ده چې موږ له دې کسانو نه مزاحیه تپوسونه کوي دا وخت ما سره ډېر زیات ماشومان ولاړ دي د دې ماشومانو نه هم تپوس کوو چې دوی له دې حوالې سره څه وایي. السلام علیکم. څه نوم دی بیټا؟ اویس. اویس دا راته ووایه چې تا ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شي ته به څه کوې؟ زه به بالونه او بیټونه دې وړوله والم. زبردست د ټولو وړلو او بیټونو بالونه اخلي دوی به څه کوي دوی خو بیا تعلیم نه کوي سبق به نه وي ټولو به کرکټ کوي. او جي هسې هم لاکډاون دی لکه دا خبره د صحیح ده چې هسې هم لاکډاون دی او کیدای شي بیا لاکډاون ولګي نو ته څه وایې چې لاکډاون شوټیانو کې به دا ټول وړلو زه بیټونه او بالونه واخلم دوی به کرکټ کوي. ډېر ښه. السلام علیکم. ملګري نوم دې څه دی؟ حاجي عبدالله خو په حاجي باندې مشهور یم. عبدالله دا راته ووایه چې تا ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شي ته به پکې څه کوې؟ زه به پکې څه وکړم ځان له پکې یو دوه ودونه وکړم که نه. دوه ودونه به وکړې؟ خلک وایي چې یاره موږ د باچاهي میلاو شي زه به لکه مطلب ځان له پیسې دا کم ستاسو ودونو سره شوق دی؟ نه بس د هر سړي خپل شوق کړي نو بس دا خو احساس دغه وي خو لکه زه یم چې د ملک په بدل کړم لکه دغه خو لکه مطلب دا چې زه ملک نه بدلوم خو چې زه دوه ودونه وکړم. دا السلام علیکم. ورګه صبر وکړه. څنګه دی؟ څه نوم دی؟ کاشف نوم دی؟ کاشف خان دا راته ووایه چې ته تا ته د یوې ورځې باچاهي میلاو شي نو ته به څه کوې خلکو دپاره به څه کوې؟ دغه کوم
دغه وکم د شلم نومونه ده اجله به بوزي اجله په بدما خا کته ته دی وی ورځي باچی ملو شته د ټول مسلمانان اجله بوزي ټول شیم په بدما د سیل می بوزي شیم په بدما ډیر نیک سوچ دی الله دې وکي چې تا ته دی وی ورځي باچی نه ټول عمر باچی ملو شي السلام علیکم کاکا څنګه له خې جوړي خیر کاکا سنوم دی خالد خالد لدار دوه چې تاسو ته د وی ورځي باچی ملو شي تاسو به څه کوي زه خو هم چې چولو کې کار نه کی پېټرول پمپ ځانه پکې جوړوم پېټرول پمپ لکه تاسو ته چې دی وی ورځي باچی ملو شي تاسو کې پېټرول پمپ کولا واخی پېټرول پمپ تیل کله ارزان او کله ګران کنه واره پکې وبم پکې غړېږي هر څه ډېر پیډيري پکې نه ځکه تیلو کې څنګه وبګړېږي په دې خبره پوي نه شوم تیل کو چې کم وبګړېږي او کم دغه کی هغه ته ته نه سم ځکه ته مې پېټرول پمپ ګور ګرانو کتونکو دا یو بل معلوماتي خبره ده کاکا نه مونږ وریدله او چې تیلو کې وبم غړېږي ما خو چرته نه لیدلی خو کې دې شو دې تجربه کړې وی چرته د چولو کې ګډون نه کیږي او په پېټرول او ډیزلو کې کیږي په دې وجه زم چې زه بدان یو پېټرول پمپ ساس کوم ډیر مننه السلام علیکم څنګه لرو راخی سلام دی ماسل خان ماسل خان لرو دار ته که تاسو ته د یوې ورځې باچاهي میلو شي تاسو به څه کول غواړئ یاره دا خو ډېره خبره ده خو خبر کو دا څه کار وکړي نه کیږي یا هم که تاسو ته چرته میلو شي د دې وسنۍ وخت دا دغه دسې دی چې بس دا ډېر دغه دی نه ونی شي دسې کار ځکه چې ممل کې ډېر دغه دی او غربت دی دغه چرته تاسو ته د یوې ورځې باچاهي میلو شي فرض که میلو شي درته نو ته به څه کې یاره اس په حساب دې نه پوهېږم درته لکه نه کېدی نشي داسې خبر کار کېدی نشي نه لکه مطلب کېدی نشي که چرته وشي هم شي که نه الله پاک یو کې چېرې ماسل د دې یوې ورځې دپاره د ملک باچا شي ماسل چې باچا شي نو په یوه ورځ کې به څه کوي یاره زه چې د دې مل باچا شوم که نه زه چې د دې مل نه به دا غربت او دا کم بېروزګاري چې ده دا کم نشې تماشې دي او دا کم چې بې غیرتونه دي دا خبرې دي دا به بیخي زه ختمې کړم ډېر زبردست الله دې وکړي مسله وروره چې تا ته دغه د یوې ورځې د باچاهي میلو شي ځکه ستا چې کم سوچ دی ستا چې کمې خبرې دي نو دا ډېرې زموږ د ملک دپاره او زموږ دپاره ډېرې بهتر دي ډېرې مفید دي الله دې وکړي چې دغه باچاهي تاسو ته یوه ورځ میلو شي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کې دوه درې ملګري ولاړ دي دوی سره به خبرې اترې کوو دوی نه به څه تپوسونه هم کوو خو ما سره خوا کې ډېر ښکلی او ډېر مزېدار انسان ولاړ دی امیر صاحب دی دونه به د سره به پیله خبرې اترې کوو دونه به سوالونه کوو خو اول ورته خپل پروګرام کې هرکلی او پخیرلی یم السلام علیکم امیر صاحب څنګه دی امیر صاحب نوم څه دی عبدالمالک صاحب دا راته ووایئ که تاسو ته د یوې ورځې باچاهي میلو شي نو د هغه بجای کې به تاسو په یوه ورځ کې څه کول غواړئ باچاهي کو موږ ته میلاو شو د یوې ورځې ناول خو موږ دا کوو چې د ملک به اسلامي قانون راولو انشاءالله او بیا دا چې د خپل قوم دپاره د خپل ملک دپاره موږ داسې یو ترتیب جوړ کړو چې په دې ملک کې مهنګایي ختمه شي او د غریبانو ته څه وشي دي ته هر څیزونه چې کوم نه په ارزان ریټ باندې میلاویږي دویمه خبره دا ده چې زموږ د مسلمانانو څومره دي چې دا ټول 100% په دین باندې راشي او څومره چې د بېدینۍ کارونه دا ختم شي د بېدینۍ اډې ختم شي او څومره د نشو تماشو څیزونه دي دا ختم شي په دې ملک کې او د غریبو دا بچي چې کم دي دا د نشو تماشو نه الله پاک بچ کړي دا په دیندارۍ باندې راشي 100% مونږ جوړ شي او د الله دین باندې چلیدونکي جوړ شي ډېر ښکلی تاسو خو ډېر ښکلې خبرې وکړلې الله دې وکړي چې دغه باچاهي تاسو ته میلو شي او دا کمې خبرې چې تاسو وکړې الله دې وکړي چې دغه زموږ په دې ملک کې راشي ډېره زیاته مننه موږ سره خوا کې یو بل کاکا ولاړ دی دوی سره به هم خبرې اترې کوو خو اول ورته پخیرلی او هرکلی السلام علیکم ستاسو نوم څه دی کاکا بادر کاکا تیز وایه بادر کاکا دا راته ووایه که تاسو ته د یوې ورځې باچاهي میلو شي تاسو به په دغه یوه ورځ کې څه کوئ موږ پکې غوړي چیني سودا ټوله ښه په ارزانه ورکړو ښه په ارزانه که ستا مطلب دا دی که ما ته چېرته د یوې ورځې باچاهي میلاو شو نو زه به پکې غوړي چیني وړه چې څومره هم د غریبانانو د اخیستو دپاره څیزونه دي هر څوک وړه چیني هر څوک اخلي مالدار یې مخلي غریب یې مخلي خو غریب یې ډېر په ګران اخلي ځکه چې هغوی سره پیسې نه نو ستا دا مطلب دی چې دا ټول شیزونه به زه ارزان کړم چې غریبانان یې ښه لکه مطلب دل کول کې والي ډېر ښه پیغام دی ستاسو